د کینسر یا سرطان د روغتون لپاره د هیوادوالو کمپاین بالاخره پایله ترلاسه کړه او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر اول راونډر لوبغاړي محمد نبي د هیوادوالو لپاره دا بوج په خپلو اوږو پورته کړ او ښه زیری یې خلکو ته ورکړ. له تېرو څو ورځو راهیسې یو شمېر هیوادوالو په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین روان کړی و چې باید په افغانستان کې یو مجهز د سرطان روغتون جوړ شي او په دې لړ کې د ملي لوبغاړو څخه هم غوښتنه کوله چې باید په دې برخه کې خپلې هڅې او خوارۍ وکړي. استاذه ملي لوبغاړي محمد نبي په خپل ټویټر او فیسبوک اکاونټونو کې په دې اړه پوسټونه کړي دي او هیوادوالو ته د سرطان د روغتون جوړولو زیری ورکړی دی. د محمد نبي له دغه پوسټ څخه ښکاره کیږي چې نوموړی د سرطان د روغتون د ادي ګروپ اف هاسپټل سره په ګډه جوړوي. په دغه پوسټ کې لیکل شوي دي چې ادي میډیکل کمپلیکس، ادي میټرنټي هاسپټل او نینو چلډرنز اینډ مدرز کیر هاسپټلز بشپړ شوي دي او راتلونکي پلان د ادي سرطان روغتون جوړول دي. همداراز د ادي سرطان روغتون د جوړولو سره بیا دا خبره هم شوې ده چې دغه روغتون د جوړولو بودیجه به د محمد نبي ساحل لخوا ورکول کیږي. دغه عکس چې د سرطان د روغتون جوړولو په اړه د محمد نبي لخوا خپور شوی دی، په دغه کې دا هم لیکل شوي دي چې دا ځل د خپل هیواد لپاره یو څه ستر کار کول غواړي. د یادولو وړ ده چې محمد نبي خپل یو خیریه بنسټ هم لري چې د دغه خیریه بنسټ له لارې نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم د بېوزلو هیوادوالو سره وخت نا وخت مرستې کیږي.